د مزار شریف ښار اړوند مزار هوټل لوی سوداګریز مرکز کې د صرافانو د بهرنیو اسعارو کاروبار اسانتیا او لا پیاوړتیا په موخه د بولي دویم بازار پرانستل شو. د یاد مرکز مسؤلینو دغه بازار د هیواد پانګوالو لپاره یو ښه فرصت وباله او زیاته کړه چې د مزار شریف ښار په زړه کې د زاړه مارکیټونو تر بیا رغولو به مزار هوټل سوداګریز مرکز یو ښه او معیاري بدیل وي. امروز خوشبختانه بازار نمونه‌ای که ما در سطح افغانستان مطابق به طرز العمل در افغانستان بانگیر جور کرده بودیم، امروز رسما به فعالیت آغاز کرد. مردم هم بسیار زیاد خوش است به می که اینجا مرکز تجارتی مزار هتل شما در جریان هستین، ساحه بسیار واسع و خدمات بسیار خوب داره که به استاندارد و معیارهای دنیا جور شده. دیگه به او خاطر ما تنها یک بازار بولی نداریم، ما 3 بازار بول داریم که الحمدلله امروز دومی بازار ما فعال شد از بازار بولی خدمات اسعار خارجی ما که در اینجا یک تعداد دوستا بسیار ابراز خوشی کرد که امروز بعد از زیاد وقتا اینا منتظر همچه یک روز بود. دیگه مرکز تجارتی مزار هتل یک بدیل خوب برای امی سنپایی که ما در نظر گرفتیم است که این مارکت هایی که در دور پیش روزه چپام میشه این یک بدیل است برش که مردم ما امرای مشکلات مواجه نشه. لبل خوا د بلخ صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي له ټولو سوداګرو او هغه کسانو چې د هیواد اقتصادي پراختیا لپاره فعالیت کوي یاد ریاست به ترڅنګ وي تر څو هر اړخیز ملاتړ وکړي. این ریاست صنعت و تجارت ولایت بلخ از تمام تاجران، از تمام کسانی که در رشد اقتصاد کشور فعالیت میکنند و میخواهند که در اقتصاد کشور رشد کنه و اقتصاد قوی شود، از همه تاجرها و از همه صرافا و از همه کسایی که در این راستا فعال هستند حمایت خود ریاست صنعت و تجارت اعلام میکنند و انشالله ریاست صنعت تجارت در کنارشان است و کنارشان بود انشالله برای همیشه میباشد. په ورته وخت کې هغه سوداګرو چې د اسعارو تبادلې په برخه کې پانګونه کړې د یاد بازار د پرانستو څخه هرکلی کوي او وایي چې په مزار هوټل سوداګریز مرکز کې د کاروبار لپاره ورته خورا اسانتیاوې رامنځته شوي. سوداګرو دغه رازیات اقدام د افغاني اسعارو د ثبات لپاره ګټور وباله. مارکت بزرگ مزار هتل یک مارکت معیاری برای صرافان ساخته شده، برای طبقه تجارت ساخته شده. دیگه همه صرافا از این مارکت راضی هستند انشالله. دکان دارن، دفترهای خود فعال میکنن، کارت عضویت گرفتن انشالله. ان قریب به مارکت بیاین. دیگه خوشبختانه که در اینجا بولی ما فعال شد. از این کل همکارای ما خوش است. چون که بسیار پراگنده بود، صرافی ورقا جای بولی نداشتیم، بی تو فضای خوب، فضای منظم، امنیت، کل چیز خوش هستیم. امروز شکر ورقا کل همکارای ما صرافایی که آمده از این اقدام افتتاح از خیلی خوش هستم. این بازاری که امروز اینجا افتتاح گردید با آینده های بسیار نزدیک ما و شما شاهد از این خواهد بودیم که در ارتباط اسعار ما که ارزشش نسبت به ارزهای خارجی مثلا دلار، تومان و اکثری ارزهای دیگر که در بازار تبادله میشه خیلی بالا خواهد رفت نرخش. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې په هیواد کې د امنیت ټینګښت او د بهرنیو هیوادونو سره متقابل اړیکې د دې باعث شوي دي چې د افغاني اسعارو بیې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې لوړې شي. زبید خان انځور د البرز نشراتي څانګه مزار شریف.